دعا د راغلی او د نه راغلی مصیبتونو د پاره پوره ده. یعنی کم مصیبت چې پتا راغلی دی د دې دپاره دعاګانې کافي دي، الله به دا مصیبت لري کی. او کم مصیبت چې لا راغلی نه دی او کیدای شي راشي د هغې دپاره هم دعاګانې کافي دي. یعنی په دعاګانو سره به صرف ته د ځان نه هغه مصیبت نه لرې کې کم مصیبت چې په تا باندې فی الحال دی، بلکې الله ته ساتي د دې دعاګانو د لاسه د هغه مصیبتونه کم چې لا راغلي هم نه دي. دا څومره لویه فایده ده. او په دې باندې دلیل دی الحمدلله امام ترمذي او حدیث راوړی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقینا دعا فایده ورکوي د هغه مصیبت نه چې نازل شوی دی او هغه چې لا نازل شوی نه دی. دو قسمه مصیبتونه الله تعالی لرې کوي د دعاګانو د لاسه. یا خو هغه مصیبت په تا باندې دی او یا راځي لا راغلی نه دی. نو دا څومره لوی فضیلت دی. ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدر حدیث کی مخ کی داوی فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، نو لازم وگنی اے دا اللہ بندگانو پزان بانی دعا لازمی کئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دعاگانی غفته پزان لازم کئی چی اللہ دا مصیبتونو نوساتی. او سر دیر دی دغا تپوس کون کی او سر پا مخا دا علماؤنا تپوسونا کئی او پا هر لار مصیبتونه سو کوئی کار کی مسئله ده، سو کوئی پیسو مسئله ده، سو کوئی د مزدوری مسئله ده، سو کوئی د کمپنی مسئله ده، سو کوئی د بچی، سو کوئی د خز. او د دومره لوی عبادت نه غافل دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دغه مصیبت خو پرېږده دا کم چې وس دی د دې دپاره خو دعا پوره ده، خو هغه مصیبتونه چې لا راغلي نه دي د هغې دپاره هم دعاګانې کافي دي. نو څنګه به یو مسلمان د دې اوچت عبادت نه غافلی شي؟ اتم فضیلت هغه دا دی، دا ناشنا فضیلت دی د دعا دپاره چې څوک هم لاسونه اوچت کي الله ته، نو الله د هغه لاسونه خالي نه راواپس کوي. الله ته چې څوک هم لاسونه اوچت کي دعاګانې ترې غواړي رب العالمین دغه لاسونه خالي نه راواپس کوي. او په دې باندې دلیل راوړی د سلمان فارسی رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان ربکم حیی کریم، ستاسو رب ډیر حیاناک دی. او دا د الله صفت دی حیا کول، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. یستحیی من عبده اذا رفع یدیه الیه، اللہ لحیا ورزی دا آغا بندنا کم بند چی اللہ تعالی سنہ اوچت کی فیردهما صفرا، اللہ لدین حیا ورزی چی اللہ سنہ ولا خالی را واپس کی. نو اللہ سنہ نا خالی را واپس کی، اللہ لحیا ورزی دی.